د خوږو زړو ټاکورا او د خوږو زړو درمانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا تویاړ د ټولو السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو هغه ورځ تاسو ګورئ دومره په اخلاص باندې خپل وظیفه مخ ته وړي که په تیر دولت کې او هم په اخلاص باندې وظیفه مخ ته وړله که په اوسني دولت کې هم په اخلاص باندې د وظیفه مخ ته وړي د سهار وختي راځي ان تر ماسخوتنه پورې اخته وي دغه لارې خلاصوي. مهمه څه ده؟ مهمه دغه ده چې هر څوک په خپله وظیفه کې صداقت وکړي او ایمانداري وکړي او دغه شیان ټول موږ په همدغه ورور کې ولیدل چې دا بالکل په صدق سره وظیفه کوي، په ایماندارۍ سره وظیفه کوي. وموږ غوښتل چې موږ هم تشویق کړو. په افغانستان کې هر څه شته خو تشویق نشته. که چېرې ته موږ یو څوک تشویق کړو دته یو څه ورکړو د نور هم تشویق کېږي، نور هم ښه خدمت وکړي. تاسو ټولو بالاخره موږ نه پېژنئ چې بهترین خدمت کوي او ښه خدمت کوي. موږ ورځو څه چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي دا تشویق کوو. راځئ دا ویډیو ورته وګورئ. کامیابو سے کاروانا د کوانډو یاتیم. قدر مندونکو دا ډېر مصروفه ده، موږ ته فکر نه دا ډېر مصروفه ده. السلام علیکم. تر ما جوړې ژوند ښه دی، خیر مو ولې دی، ښه خو یې ښه جوړې ډېر مصروفه یې بیخي ډېر مصروفه یې دغه لارې نه په بېله ځوان ته ټوله کې والا دا ټول دا وتق ولا نک ولا په ګوښې ځوان دا ټول لار آفرین دی وي. موږ د هم کسو چې په تېر دولت کې په اوسني دولت کې ډېره په ایماندارۍ وظیفه مخ ته وړې واقعا دا ټول خلک نه خوشحال دي، موږ هم نه خوشحال دي. په دغه خاطر موږ ورته ته تشویق کوو څه بس اوس دا ته په موږ حق دی چې د خلکو خدمات پر لګیا یو نه دا خدای ناصر تامه چاته ګرځوو. بالکل دغه وامل چې موږ چې یار اربان نشي مریضونه خلکو سره ور سره وي سبو شپږ بجونه تر مسلطانه زونه پر لګیا وند دا یار رانه چې څومره موږ پوښتنه کړې ده دکاندارونو نه د خلکو نه واقعا ته هر څه د تیل وړي خالي دا غدا خدای ناصر تامه ځین چې خدای پاک دی ویني پوس چې په سره کم ته نیاز لګیا یا چاته تامه ګرځاو نه چاته آفرین دی آفرین نمارو کې هغه نه زه خالي چې یار خلاصوي خلکو ته دا غي آفرین دی. دا هر څه دی چې ته دغه رښتونی خدمت کې او یوازې ته د الله نه سوتې بېشک الله هر څه ویني. دې غټ اجرونه شته، دې ثوابونه شته. ته دومره په اخلاص نه وظیفه کې وظیفه هر څوک اخلاص ډېر مهم ده په وظیفه کې. دا نه چې یاره یا زین چې خو نه دا خدای دا درو کړی چې دی پیسې نه چې غریب وي چې کوم موټر لوس بیا هغې ته لیار ځان که دولتي وي که غوي دا به کشاس فرق نه کېږي نه فرق نه نه دا بار په کنشي چې دا پیدا ودروه نه چې کوم یو قانوني لوس وي په هغه باندې ویلوړ و هغې ته لیار اخلو دا پارک نه کنشي چې دا ته لیار خلاصه که دا ملګره ته دا ورور دا لیاره ډېره بند شوه. دا لیاره به لږه خلاصه کړو بیا به خلکو کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا د خوږو زړو ټاکورا. کله کله لسونه د درد نه کېږي دومره لسونه شوي ته والله لسونه مې چې ته وایم چې د ښکېلو خپې لسونه دا دوړه خپې دوی درد ګولۍ غرمې اچوم د ډېرې درد نه شپې اول اچوم ډېر دا نو سبو شپږ بجې چې ودرېږي مسلطان اذان هرمنیو چې خالي المنځ او د سته چوټي کو په 2 بجو باندې په 12 چوټي کال منځ او داس وکړو بیا روزه مسلطان پر بیا لګیا وه نو دروغ اورې چې ودرېږي بیا ډېر ورون خو چې په اصول یو بل احترام سره کړه خپل لوس یې پېژانده وړو وړو وړکي وي ته کېنولي وي لوس یې و موټر وي په ورنوځي بل یار سره بهان کړي دا رقم څه الله دې رحم وکړي، الله دې موږ وطن جوړ کړي. د تو ستونزې زه پوهېږم سړی ودرېږي حتما سړی خپې درد کوي، لاسونه یې درد کوي. بس دومره یو بیروبار په دا چاو کې چې بیخي دغه ډېر بیروبار دا چاو کې ته د وینې دا بیروبار کسه دا زه په ګوښې ځون ختموم چې زه پره بیروبار ختم نه وي نه مړی ته چوټي کوم زه ته خالي ته نه چوټي کوم مړی هم رانه خورم یا بیروبار مې ختم کړی نه وي. خدای ناصر تا ما شاته نه ګرځوم زه چې کینې تنخواه ما دا نه دیاله د 1500 کټ کوي 12.5 ما تنخواه دو دا نه چې موږ پیسې دورو خو خدای فضل دا خای خونی هغه سړی پکېږي چې په صداقت ودرېږي که نه خدای ناصر تا ما چاته نه ګرځوم چې دا یا نه چاته ګرنمو ته تا ما ګرځوم ځان چې خدای مې ویني که بېشک
بهترینه خبره ده چې الله دې الله موینه نه دا مو خپل مدیر نه بل تل چې مسلطان پر وظیفه اجرا کوي مخه پر خو ځ خپل د خلکو خدمات پر ځین چې خلکو ته چې خدمات سره وکي باید نو پرم چې غوړي ته وی چوي دغه دې پر درول چې خلکو خدمات ay مسلمانانو یو دا وکي یار خلاص یو مریض وی تل یار خلاص کې دا غار شه څومره خبره ده څومره خبره ده خو دا ته ډیره بهترینه خلک په سر کړی دا د وطن د ولس خدمت دی پردو مونږ یو څه هغه د پښتو کلتور رواج دی د تو خدمتونه مونږ واستې یو لونګي په سره وایي تر څنګه نور شونه دا غدیر کوو چې ته خدمتونه کې د درد ګولې خوري خو بیا هم د وطن ته د ولس ته خدمت کې د تو رقم ته خلک ډیر کم دي په دا وطن کې لاله د تو سره رقم ته خلک نور هم ډیر کې چې وطن ته روغتینه خدمت وکړي اجازه مونږ نو په در سار کو باشه تو سره رقم ته فاخه واس دا لکه دا غورو ته ور کې نور به خاصي زب دی ولونګي په در سار کما کاروانا کامیاب سے کاروانا کامیاب سے کاروانا د خو گزړو ټاکورا ماشاءالله مبارکی ده تایو تاسو د خدای ژوند دی الله الله خدمت ته ډیر کی دا ته موږ نه حق وو دا ته موږ نه حق دی ولاسته ان شاء الله کامیاب سے کاروانا کامیاب سے کاروانا او دا د بوټونه شو دا د شوله جوړه تاسو د خدای ژوند لري دا ته موږ نه حق وو دا ته موږ نه حق وو کان چې څوک مو ته یا شارو کې ځان چې خو نه چاته تا مګر ځان خپل ځان چې بغل خو تاسو د خدای ژوند دی بیا لري چې نم زب ژوند نه تاسو رول دازه کې مونږ زه د تقریبا دغه تیر دولت نه پیژنم تر اوسه پورې چې ته ډېره په اخلاص وظیفه کې قدرمن لیدونکو دا ورو به تاسو پیژنئ چې ډېره په اخلاص باندې وظیفه کوي که تیر دولت کې هم وظیفه کړې هم که په اوسني دولت کې هم ډېره په اخلاص باندې وظیفه کوي او تر نه وخته پورې کوي دا ټول خلک ان شاء الله شهیدان وي چې دا ډېره په اخلاص باندې وظیفه کوي بیا هم مبارکي ته دا د موږ حق وو ژوند لري بس دایمو وظیفه ده چې خلکو ته خدمات په صدقانه وکړو چې هر یو وي باید خلکو ته مشکل جوړ نشي ورسره مریض ورسره راوي لیارې بندولو ته موږ ور نه کړو ډېره مننه قدرمن لیدونکو راځئ چې موږ هغه خلک چې د وطن لپاره خدمت کوي په ژوند یې وستایو کله چې څوک مړ شي وفات شي بیا خو ټول خلک ارمانونه کوي د پلانکای دومره ښه سړی و پلانکای دومره ښه سړی و راځئ دغه خلک چې رښتونه خدمت کوي په ژوند باندې وستایو تر څو دوی ته دغه مخصوصا چې یو څوک شته موږ تشویق کوي او دوی ته د خپل خدمت هم معلوم شي چې موږ واقعي خدمت کوو څوک مو تشویق کوي دوسته بریالیتوب غواړم آرام خوشحال لره خپل وظیفه کې ځونې وکړو مړی موږ نه د خوړلې خو د لیار خلصو مړی سره وخورئ بیا به لوټ شئ کاروانا کامیاب سے کاروانا کامیاب سے کاروانا کامیاب سے کاروانا د خو گزړو ټاکورا او د خو گزړو درمانا کامیاب سے کاروانا